السلام علیکم، زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। کرونا وایرس په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې یو کم 80 نور مړي کړي دي. دغه رنګ په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د 4,000 نه زیات د کرونا وایرس نوي مریضان ریکارډ شوي دي. امریکې د کووډ 19 د ویکسینو 1 ارب خوراکونه ذخیره کړي دي. حکومت د کرونا وایرس د نوي لهر پیش نظر د پرایویټ تعلیمي ادارو د اپریل او مئی په پیسونو کې 0% د کمی اعلان کړی دی. بل اړخته حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو د ویرې په اجتماعي اعتکاف باندې د پابندۍ لګولو اعلان کړی دی. په بھارت کې کرونا وایرس د تنزانیا سفارتکار وژلی دی. په بھارت کې یو مسلمان غریب ځوان د کرونا وایرس مریضانو ته د مفت سرویس ورکولو لپاره د خپلې رکشې نه امبولانس جوړ کړی دی. په بھارت کې په 24 غنټو کې کرونا وایرس 3,601 کم نوي مړي کړي دي. یورپی پارلیمنت د پاکستان خلاف د قرارداد حکومت خوله ماتونکی جواب ورکړی دی. پاکستان د توهین رسالت په قوانینو باندې هیڅ قسم سودابازۍ ته نه دی تیار. وفاقي وزیر خزانه ویلي دي چې د IMF د ګرانۍ راوستو مطالبه بې ځایه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د یو غریب بېوسه ماشوم د پاره د رحمت فرشته جوړه شوې ده. فردوسه شقاوانه د سیالکوټ زنانه اسسټنټ کمشنر د خلکو په مخ کې راښکلې ده. جهانگیر ترین ویلي دي چې وزیر اعظم زما ملګرو ته یقین دهاني ورکړې ده چې دی به زما متعلق معاملات په خپله باندې ډیل کوي. پیپلز پارټۍ د انتخاباتو په عمل کې د داندۍ ختمولو لپاره د حکومت سره د اصلاحاتو په عمل کې د تعاون کولو اعلان کړی دی. د مسلم لیگ نون مریم نواز ویلي دي که چېرې وزیر اعظم ځان د خلکو نه وګڼي نو بیا به په ښارونو کې د کرفیو د لګولو ضرورت نه راځي. حکومت د LPG ګیس په قیمت کې د کیلو په حساب باندې د 20 روپو د کمی اعلان کړی دی. د بلجیم قانون نافذ کوونکو ادارو د 200,000 نه زیاتې ټوپکې او تماچې په یو فیکټرۍ کې ویلي کړي دي او فولاد یې جوړ کړي دي. بھارتی اداکار انوشکا شرما بھارتی قام ته غږ کړی دی چې د کرونا وایرس د مقابلې لپاره متحد شي. د
د پاکستانی سپینر شاداب خانه د فټنس اولنۍ مرحله مکمله شوې ده. په بیسیل کې د استرالیا په لوبغاړو آفیشل کې د کرونا وایرس په نشاندهۍ باندې د نن ورځې میچ ځنډولی شوی دی. په ملک کې په تیرو 24 غنټو کې یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې یو کم 80 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله د شوو ټولو مړو شمیره 18,100 کم 50 ته رسېدلې ده. بل اړخ په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 4,213 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 8,40,140 ته رسېدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 5,842 مریضان صحتیاب شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو فعال مریضانو شمیره 7,953 ته رسېدلې ده. وایي چې په دې کې د 5,000 نه د زیاتو مریضانو حالت تشویشناک دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق امریکې د کووډ 19 د ویکسینو 1 ارب خوراکونه ذخیره کړي دي. د عالمي اداره صحت مطابق د امریکې دا کردار ټیک نه دی. عالمي اداره صحت په دې لړ کې ویلي دي چې دا د امریکې په فرایضو او اخلاقیاتو کې شامل دي چې نورو ممالکو په خصوصي توګه باندې ترقی پذیر ملکونو ته د کرونا وایرس ویکسین ورکړي. بل اړخ ته حکومت پاکستان د کرونا وایرس د نوي لهر پیش نظر د پرایویټ تعلیمي ادارو د اپریل او مئی په پیسونو کې د 20% د کمی اعلان کړی دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق حکومت د کرونا وایرس د خورېدو له ویرې په اجتماعي اعتکاف باندې د پابندۍ لګولو فیصله کړې ده او په سختۍ سره هدایات جاری کړي دي چې انتظامیه دې د حکومت په دې حکم باندې په هر صورت باندې عمل درآمد یقیني جوړ کړي. په بھارت کې کووډ 19 د تنزانیې یو سفارتکار هم وژلی دی. د دې سفارتکار د مرګ په سرکاري سطح باندې تصدیق شوی دی. په بھارت کې یو غریب مسلمان ځوان د کووډ 19 مریضانو ته د مفت سهولت ورکولو لپاره د خپلې رکشې نه امبولانس جوړ کړی دی. په کومه کې چې د کووډ 19 مریضان مفت اسپیټالونو ته رسوي او ورسره د اکسیجن سلنډر او دوايانې هم اسپیټالونو ته رسوي. په تیرو 24 غنټو کې کرونا وایرس په بھارت کې 3,601 کم نوي مړي کړي دي. دې سره په بھارت کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د شوو مړو شمیره 2,15,600 ته رسېدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې په بھارت کې د کرونا وایرس 2,000 کم 4,00,000 د کرونا وایرس نوي مریضان ریکارډ شوي دي. حکومت په یورپی پارلیمنت کې د پاکستان خلاف د پاس شوي قرارداد خوله ماتونکی جواب ورکړی دی. حکومت اعلان کړی دی چې د توهین رسالت په قوانینو او د قادیانانو د غیر مسلم اقلیت ګرځولو په قانون باندې پاکستان هیڅ قسم سودابازۍ ته نه دی تیار. دا فیصله په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په صدارت کې شوي د اعلی سطحي یو اجلاس کړی ده. وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین ویلي دي چې د IMF د طرف نه د ګرانۍ مطالبه هیڅ قسم جواز نه لري. د ویلي دي چې په دې لړ کې به د IMF سره خبرې کولی شي. د زیاته کړې ده چې پاکستان د دا قسم مطالباتو د منلو متحمل نشي کېدی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مردان د یو غریب بې سهاره ماشوم دپاره بالکل د رحمت فرشته جوړه شوې ده. د دې ماشوم د خپل طرف نه تحفې رالیږلي دي او حکم یې کړی دی چې د ترونو نه دي په فوري توګه باندې د ځمکه واخیستی شي.
د اطلاعاتو مطابق د دې ماشوم تعلق د مردان سره دی. د پنجاب د صوبایي حکومت د اطلاعاتو معاون خصوصي فردوس اشقاوان د سیالکوټ زنانه اسسټنټ کمشنر د خلکو په مخ کې راښکلې ده. د اسسټنټ کمشنر ته ډېرې زیاتې خبرې وکړې او د خلکو په مخ کې بې عزته کړه. په کومه چې اسسټنټ کمشنره د ګیدرینګ نه په غوسه ووته او لاړه. بله اړخته د پنجاب چیف سیکرټري جواد رفیق د فردوس اشقاوان د دې پیل غندنه کړې ده. د زیاته کړه چې قانون چاته هم دا حق نه ورکوي چې د سرکاري افسرانو دې دغه رنګې بې عزتي او توهین وکړي. د وزیر اعظم عمران خان د څنګ ملګري او د پی ټی آی اهم مشر جهانګیر ترین ویلي دي چې وزیر اعظم زما دوستانو ته یقین دهاني ورکړې ده چې زما معاملات په دې پخپله باندې ډیل کوي. د زیاته کړه چې په دې لړ کې زه ځکه پر امیده یم. پیپلز پارټۍ د انتخاباتو په عمل کې د دانلۍ د ختمولو دپاره د حکومت سره د انتخابي اصلاحاتو په لړ کې د تعاون اعلان کړی دی. دا اعلان د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری پخپله کړی دی. د مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز په سوشل میډیا په خپل یو پوسټ کې ویلي دي که وزیر اعظم ځان د عوامو نه وګڼي نو چرته به هم په یو ښار کې د کرفیو د لګولو ضرورت نه راځي. حکومت د ایل پی جی ګیس په قیمت کې په کیلو کې د 20 روپو د کمی اعلان کړی دی. حکومت دا اعلان د خلکو دپاره د اختر تحفه ګرځولې ده. د بیلجیم د قانون نافذ کوونکو ادارو 2450 ټوپکې او تماچې په یو فکټرۍ کې ویلي کړي دي او پولاد یې جوړ کړي دي. وایي چې د دغه ټوپکو او تماچو د ویلي کېدو په نتیجه کې په ټنونو پولاد جوړ شوي دي. بھارتی اداکارې انوشکا شرما په بھارتي قام باندې غږ کړی دی چې د کرونا وایرس د مقابلې دپاره د قام متحد شي. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پاکستانی سپینر شاداب خان د فټنس په لړ کې اولنۍ مرحله مکمل شوې ده. د بی سی ایل په مقابلو کې د استرالیا په لوبغاړو او آفیشل کې د کرونا وایرس په نشاندهۍ باندې د نن ورځې میچ ملتوي کړی شوی دی. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. اوس ګورو د موسم حال. په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو. د راروانو 40 غنټو دپاره یو ځل بیا د خشک موسم پیشنګویي شوې ده. نن ټوله ورځ اسمان شین او موسم ګرم و. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله پامان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.